ګران افغانانو او محترم ولسونو زما مینه او درناوی ومنئ انشاءالله ټول سره روغ جوړ اوسئ په خوشبختۍ سره لندن میشتو مشرانو او لندن میشتو افغانانو په مجموع کې ډېر یو ستره حماسه پیل کړې ده او کوښښ کړی ده چې د افغانستان د مظلومو ولسونو ملاتړ په ډیره منظم شکل وکړي یعنی داسې یو لاریون جوړ کړی ده او داسې یو لاریون به د خیره کېږي چې دغه نورو لاریونونه چې تاسو لیدلي دي ځمکه او اسمان به د نورو سره توپیر لري یعنی ډیر منظم د دولت نه امر اخیستی ده او د انګلستان دغه ټولو کمیونټیانو سره خبرې شوي د ټولو قومونو سره خبرې شوي ټولو مشرانو سره هلته کم سیاسي مشران چې دي هغوی سره خبرې شوي پولیس سره خبرې شوي یعنی ډیر یو منظم لاریون جوړ کړی ده او پلان داسې ده چې دا لاریون به د نړۍ په سطح پراخوي خو شروع به د خیره سره د لندن نه کیږي تر څو دغه افغان ولسونه خو نه کم قوي دولت لري چې دوی باندې ودرېږي د دوی دفاع وکړي او نه کم سیاسي ادرس لري چې دوی ورته ولاړ سي خو افغان ولسونه ژوندي دي نو په هر افغان باندې فریضه جوړیږي وجیبه جوړیږي که هغه تاجک وي ازبک وي هزاره وي پشایي وي او ایماق وي سادات وي پامیری وي د هر قام سي وي د هر ژبې سي وي که نر وي که ښځه وي دغه لاریون کې تاسو ګډون وکړئ ګران افغانانو او د خپلو خلکو چغه پورته کوي او دا ډېر منظم لاریون دی یعنې که ولاړې لذت به ویسئ دغه وجدان به مو راحته سي ګرانو عزیزانو تاریخ یې په د مارچ په 29 ده ادرس یې د لندن پارلمان تر څیرمه ده او ټایم یې د 1 بجې نه شروع کېږي تر 6:30 بجو پورې ډېر منظم لاریون ده تاسو ټولو نه هیله لکوم ګران افغانو زه خو په امریکا کې یم خو د دغه لاریون هغه کم پلان چې ما واورېدی د دوی خلکو هغه کم احساس چې ما ولیدی او دغه منظم کار چې ما ولیدی ځکه مې دا ویډیو جوړه کړه چې تر څو دا ټول افغانان خبر سي بخصوص لندن میشته افغانان او په لندن په څیرمه دغه نورو هیوادونو کې څوک اوسیږي دغه لاریون ته ولاړ سئ سلامت او باعزت او سوکاله اوسئ دا ویډیو څومره کولی سئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې تر څو ټول خبر سي او د مارچ په 29 ټول د پارلمان په مخې کې ودرېږي او انګلستان پاور تاسو ته معلوم ده یعنی د اوسنی پاکستان ته یو زنګ مو وایي مشکل حلیږي او زمونږ بېګناه ولسونه ملکي ولسونه به نه وژني او یو شی مې هیر نیسي چې دغه لاریون کې یو حزب یو ډله یو ټپله یا پردی بیرغ هیڅ شی دا شیان نشته فقط خالص افغانان خالص ولسونه او هغه وطنپاله ولسونه به دلته راټولیږي مننه خوشحاله اوسئ ګران افغانانو او محترم ولسونو زما مینه او درناوی ومنئ انشاءالله ټول سره روغ جوړ اوسئ په خوشبختۍ سره لندن میشتو مشرانو او لندن میشتو افغانانو په مجموع کې ډېر یو ستره حماسه پیل کړې ده او کوښښ کړی ده چې د افغانستان د مظلومو ولسونو ملاتړ په ډیره منظم شکل وکړي یعنی داسې یو لاریون جوړ کړی ده او داسې یو لاریون به د خیره کېږي چې دغه نورو لاریونونه چې تاسو لیدلي دي ځمکه او اسمان به د نورو سره توپیر لري یعنی ډیر منظم د دولت نه امر اخیستی ده او د انګلستان دغه ټولو کمیونټیانو سره خبرې شوي د ټولو قومونو سره خبرې شوي ټولو مشرانو سره هلته کم سیاسي مشران چې دي هغوی سره خبرې شوي پولیس سره خبرې شوي یعنی ډېر یو منظم لاریون جوړ کړی ده او پلان داسې ده چې دا لاریون به د نړۍ په سطح پراخوي خو شروع به د خیره سره د لندن نه کیږي تر څو دغه افغان ولسونه خو نه کم قوي دولت لري چې دوی باندې ودرېږي د دوی دفاع وکړي او نه کم سیاسي ادرس لري چې دوی ورته ولاړ سي خو افغان ولسونه ژوندي دي نو په هر افغان باندې فریضه جوړیږي وجیبه جوړیږي که هغه تاجک وي ازبک وي هزاره وي پشایي وي او ایماق وي سادات وي پامیری وي د هر قام سي وي د هر ژبې سي وي که نر وي که ښځه وي دغه لاریون کې تاسو ګډون وکړئ ګران افغانانو او د خپلو خلکو چغه پورته کوي او دا ډېر منظم لاریون دی یعنې که ولاړې لذت به ویسئ دغه وجدان به مو راحته سي ګرانو عزیزانو تاریخ یې په د مارچ په 29 ده ادرس یې د لندن پارلمان تر څیرمه ده او ټایم یې د 1 بجې نه شروع کېږي تر 6:30 بجو پورې ډېر منظم لاریون ده تاسو ټولو نه هیله لکوم ګران افغانو زه خو په امریکا کې یم خو د دغه لاریون هغه کم پلان چې ما واورېدی د دوی خلکو هغه کم احساس چې ما ولیدی او دغه منظم کار چې ما ولیدی ځکه مې دا ویډیو جوړه کړه چې تر څو دا ټول افغانان خبر سي بخصوص لندن میشته افغانان او په لندن په څیرمه دغه نورو هیوادونو کې څوک اوسیږي دغه لاریون ته ولاړ سئ سلامت او باعزت او سوکاله اوسئ دا ویډیو څومره کولی سئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې تر څو ټول خبر سي او د مارچ په 29 ټول د پارلمان په مخې کې ودرېږي او انګلستان پاور تاسو ته معلوم ده یعنی د اوسنی پاکستان ته یو زنګ مو وایي مشکل حلیږي او زمونږ بېګناه ولسونه ملکي ولسونه به نه وژني او یو شی مې هیر نیسي چې دغه لاریون کې یو حزب یو ډله یو ټپله یا پردی بیرغ هیڅ شی دا شیان نشته فقط خالص افغانان خالص ولسونه او
هغه وطنپاله ولسونه به دلته راټولېږي. مننه، خوشحاله اوسئ.